مونږ هیڅکله د اسلام پر ضد نه یو. 5 میاشتې مې د اسلام د سپېڅلي دین نه او اسلامي ارزښتونو نه دفاع کړی. نن د دغې فاسد بې ایمانه بې وجدانه هسته مبین له لاسه زه د هغه تحریک پرېږدم. ما د مبین د لاسه زه استفا کوم ځکه دی په سوشل میډیا کې علاوه خپل ځان نه بل څوک نه ګوري. بل هیڅ مسلمان ته اجازه نه ورکوي چې په سوشل میډیا کې واوسیږي. شاید دا هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې واوسیږي. اما زه د تاسو سره د تاسو په جهادونو د تاسو په عزتو د تاسو په شملو ستاسو په 19 کلن جهاد باندې فخر کوم. تاسو د افغانستان تاجداران یئ. اما نن په ډېر تاسف او په ډېر درد سره دغه صف پرېږدم. ما د ده ټول منافقتونه زه تاسو ته ښیم. نن یې ما ته 6 میسج لیږلی. دا میسج به زه د افغانستان مسلمان او مجاهد په مخ کې کېدم چې نه مونږ ته یې خور پرېښی نه یې مور پرېښی نه یې کور پرېښی او ما ته یې هره خبرې کړي چې د یو مسلمان او یو مجاهد سره نه ښایي. د افغانستان مسلمان او مجاهد ملته سپېڅلي طالبانو ملا هیبت الله اخند ملا برادر اخند ملا شهاب الدین دلاور که تاسو مسلمان یئ زه د دغې رذیله او فاسد نه شکایت کوم. که تاسو د ټول افغانستان ادعا کوئ او د ټول افغانستان مشر یئ زه د دې فاسد نه شکایت کوم. زه من حیث یو مسلمان زما شخصي حریم ماته یې تجاوز کړی. زه شکایت کوم او د ده شکایت لړۍ تر هغه ځایه پرې رسوم نه بشري دنیا پرېږدم او نه اسلامي دنیا پرېږدم. زما په عزت زما په ابرو نن دا سړی تجاوز کوي. دی د اسلام پالو مجاهدینو په منځ کې د نفاق ذریعه ده. د شکنځلو معمار او طراح ده. منافق او غدار ده. د اسلام په نوم ډېر تور داغ ده. محترمو مسلمانو مجاهدینو دغه تور داغ د خپل صف نه لرې کړئ او یا داسې یو سړی راوړئ چې هغه طالب وي طالب العلم وي په قرآن او حدیث پوهېږي د انسانیت په ژبه پوهېږي او د اسلام په ژبه پوهېږي او تاسو سره د اسلام خبرې کوي. د ده هر حرکت تاسو وڅارئ یا شخصیت وژنه کوي یا شکنځلې کوي یا د خلکو خور و مور پسې خاندي یا د خلکو سر پرې کوي یا یې پښې پرې کوي. دا تر ټولو غدار ده د افغانستان مسلمان او مجاهد ملته. ګرانو طالبانو 5 میاشتې مې مسلسل دې صف نه دفاع وکړه. اخطارونه راکول سو. مجاهدینو راته پکار وو وایي مه کوه چې دا ډېر نامرد سړی ده. زه تر ده ته څنګ ودرېدم. اوس به زه هر هغه سړی راوړم کوم چې ستا په خلاف او ستا د شخصیت په خلاف خبرې کوي. ځکه ته مسلمان نه یې. زه په صراحت وایم چې ته مسلمان نه یې. ځکه تا کار د منافقینو کار ده. تا په زرګونو علما د طالبانو تحریک نه وښکل. نومونه یې دلته نه اخلم. په زرګونو طالبانو ما ته میسج کړی چې تا څه کارونه او څه لوبې په هغه دوی کړي. ستا ته مو خوله آرام و چې مه کوئ چې د اسلام پالو ورونو په منځ کې تفرقه ایجاد نیسي. تاسو مو نه پرېږدئ. نن نه پس عملا درته وایم لاس دې ستا خلاص. ته اصلا د بلک واټر زوی ته د سی آی ای زوی ته د امریکا زوی ته د انګلیس زوی ته ځکه چې ته د انګلیس د استخباراتو په څېر د مسلمانانو په منځ کې نفاق اچوې. ته مسلمان نه یې بیخي. د کوم اسلام نه ته خبرې کوې. په زرګونو انسانان ستا د لاسه نن دغه صف پرېږدي. په صراحت درته وایم نن نه واوره چې زه به ستا د یوې خبرې پرته له ځوابه یې پرېنهدم. ما خو تا ته څه نه دي ویلي. ته څه حق لرې. په زرګونو خلک ما ته میسجونه لیږلي او په صراحت یې ویلي چې موږ دغې سړي نه په تنګ یو. خبرې د زده کړي په خپل فصاحت او بلاغت باندې خلک مه غولوه. په خپل کوډایل او تمسا اوښکې باندې هغه خلک وغولوه چې ته ورنه د سعودي نه پیسې غواړې. هغه خلک وغولوه چې د میاشتې تا ته پیسې درکوي. هغه خلک وغولوه چې تا ته یې موټر درکړی. هغه خلک وغولوه چې ته د هغه دوی شخصیت وژنه نه کوې. موږ د نه بیریږو. موږ ستا نه بیریږو. لاس دې خلاص تر هغه ځایه چې ته پرې پوهېږې. تا په لوګر ولایت کې مځکه خرڅ نه کړه.
قسم وخوره ستا د خدای قسم وي چې تا په لوګر کې د دغې د کابل اداره چې اداره وایي تا هم ځکه خرڅ نه کړ. ورونو مجاهدینو، مسلمانانو، علماو، طالبانو، په الله مې قسم ده، په پاک الله مې قسم ده، هېڅکله مې د یو طالب په ضد یو خبره نه ده کړې، د یو مسلمان او مجاهد په ضد یو خبره نه ده کړې، د اسلام په ضد مې خبره نه ده کړې، د اسلامي عشایرو په ضد مې خبره نه ده کړې، د اسلام سپېڅلي دین په خلاف مې خبره نه ده کړې، د طالبانو په منځ کې مې د منافقت خبره نه ده کړې. نن ستاسو دا اساس پرېږدم، د طالب په خاطر یې نه، د دغې غاصب ظالم غدار د مبین په سترګو یې پرېږدم. په صراحت مې ورته وویلې ورونو چې مه کوئ مونږ سره، ته راځې یو مسلمان او یو مجاهد او یو سالار د جهاد ته کنځلې کوې، د دپاره یې نه کوې، د دپاره یې کوې چې تفرقه پیدا کړي، د دپاره یې کوې چې نفاق واچوي، د دپاره یې کوې چې د مسلمانانو په منځ کې تفرقه ایجاد کړي او ځان شهرت ته ورسې، د دپاره یې کوې چې ستا سټوډیو خلک وګوري، د خلکو شخصي حریم ته ننوځي. تا په استرالیا کې خلکو ته ویل چې د فلاني ښځې تصویر راته پیدا کړ، او نامرده ته سره رقم افغاني، دا خو د افغاني عشایرو او اسلامي شاعرو په خلاف ده. ما تا دا کار وکړ، تا ټول حریمونه پار کړ، تا د اسلام د مقدس دین سره خیانت کړی، تا د یو مسلمان د خپل صف نه ته بیلې، په زرګونو ډاکټران او انجینران زه پوهېږم ته بیلې، ته د پوهنتون او د مدرسې په منځ کې واټن پیدا کړې، ته نه غواړې چې محصلین او ډاکټران د علماو شاګردان سي او ورنه درس ووایي. ما د علماو نه درس شروع کړي وو، فقه او نحو صرف مې شروع کړي وو، مګر تا د بې وجدان د ایمان خاین د انګریز زوی چې په پېښور کې ناست دی جاسوسي کې، ستا لپاره نن د اساس پرېږدم، د اساس پرېږدم. دې صف سره ما خیانت نه ده کړی، دې صف سره ته خاین یې، ستا کورنۍ خاین ده، ستا سره چې دا ټول دی هغه خاین ده چې تا ته یې ښیي، هغه چې د قرآن خبرې کوي تا ته وایي ورسه سټوډیو کې دا ته وایي، هماغه هم خاین ده. پس له ده نه د هېڅ چا په مقابل کې به زه خاموش پاتې نه سم. زه د افغانستان امارت اسلامي ته هم شکایت کوم، عریضه ورته کوم که تاسو مسلمان دی دغه سپی وتړئ، او که نه والله قسم چې دا په زرګونو مسلمانان تاسو نه بیل کړي او تاسو نه یې جلا کړي. بس مو ده، ته هر چېرته راځې خلک ته وظیفه ورکړې چې شخصیت وژنه وکړي، و نامرده مونږ خو ستا په شخصیت وژنه ستا نه ستا د شخصیت نه مو دفاع کړی په هر میدان کې، ستا مخالف نه د یو نظام مخالف راغی ما کټه کړ، و نامرده تا څه وکړ. زما د ایمان او د عقیدې ورونو خدای په امان، او تاسو ته په صراحت وایم نن زما لایف د ټول افغانانو لپاره ده، او نن نه پس به زما تارګټ ته او ته د طالبانو د پښو خاورې ته هم نه رسېږي. ته طالب نه یې، ته شیطان یې، د طالبانو په جامه کې مکار، خائن، غدار، سپی، لوچک او هغه یو شخص چې د لوچکي نه بغیر بل کار ته نه لري. زه چې هر شی یم وروره، هر شی چې یم، دې تحریک ته مې هېڅکله خیانت نه ده کړې، په هېڅ وجه مې نه ده کړی. نن د دغه سپی د لاسه دا ځای پرېږدم. ته څوک یې، د چا بوتل یې، د چا زوی یې، کوم منافق جامې دي اغوستي چې ته به مونږ په سوشل میډیا کې له منځه وړې. په دې غټه خېټه دې د خوشحاییو نه ډک یو انسان، بې ادبه او بې پته او بې شخصیته انسان، ته د خلکو شخصي حریم ته ننوځې. ته اوس هم په دغې ولایت لوګر کې چې تا مځکې خرڅ کړي هغه سند نن مونږ ته ورسېد. ستا ټول داستانونه مونږ ته معلوم دي. ته نن راځې په یو سپېڅلی اسلامي نظام باندې خبرې کوې چې ته په خپل اسلام باندې پوهېږې نه. ته د طالب د دفاع دپاره نه، ته د طالب د تضعیف دپاره ناست یې. ته که مسلمان وای تا به د طالب اخلاق درلود، ته که مسلمان وای تا به د طالب ادب درلود، ته که مسلمان وای تا به د طالب انسانیت درلود. په زرګونو طالبان ستا نه خفه دي، په زرګونو طالبان تا په خپل لایف کې بې عزت او بې احترام کړي، په زرګونو د سنګر طالبان من حیث د یو منافق، من حیث د یو فاجر، من حیث د یو فاسق تا پیژني. ته په استرالیا کې د یو افغان د ښځې تصویر پسې ګرځې، دا د طالب کار نه ده، او ته دا کار نه کوې. دا کار تا ته ویل کېږي، دا کار هغه سړی چې د قرآن خبرې کوي هغه تا ته شپې ورځې درښیي، ته نه وایې.
ته د بل چا سټیشن نه خبرې کوې، د بل چا د سټډیو نه خبرې کوې، د بل چا د مایکرافون نه خبرې کوې. ته په عزت او شخصیت او ایمان او انسانیت که پوهېدلې، تا به د اسلام پالو ورونو په منځ کې د وحدت او د ورورولۍ خبرې کولې. تا به د عزت او د اسلام شمله د محمد مصطفی لاره دې غوره کول، د عفو او د عزت لاره به دې غوره کول. تا به د پوهنتون او د مدرسې په منځ کې واټن به له منځه وړل. تا به د تقوا او بصیرت خبرې کولې. تا به شخصیت وژنه نه کول. تا به د مسلمانو ورونو په منځ کې د تفرقه او نفاق خبرې نه کولې. تا به د سلامت او ورورولۍ او مینه او محبت خبرې کولې. متاسف یم چې تا نه څوک دفاع کوي او د اسلامي ارزښتونو نه ته په اسلامي ارزښتونو او اسلامي شاعرو باندې نه پوهېږې. ستا داستانونه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته باید وویلی سي. تا نه په زرګونو خلک د طالبانو د صف نه ووتل. هغه چې ته ورته سک شوی وایي چې نن شکنځلې کوي، شکنځلې تا نه زده کړی. تا د هغه خور او مور ته توهین کړی. زما په لایف کې تر اوسه یو طالب، یو مجاهد، یو مبارز ته شکنځلې نه دي سوي، لیکن ستا په خاطر تا د مسلمانانو په صف کې د نفاق او د رسالت جنډه پورته کړی. ته نه په خدای ایمان لرې او نه په قرآن ایمان لرې. و د خېټور زویه، ته تفرقې نه بغیر بل کار نه لرې، د منافقت نه بغیر بل کار نه لرې. ته سفیږې زموږ تاسو نه ویریږو. ته څوک یې چې زه تا نه وویرسم یا یو بل اسلام پال او مبارز مجاهد تا نه وویرل سي؟ زموږ مرګ او ژوند د خدای په لاس کې ده. ته د مجاهدینو او د سپېڅلو طالبانو نمایندګي نه کوې، ځکه هغه سپېڅلی طالبان تا بدنام کړ. ته د طالب په نوم تر ټولو غټ غدار یې. د طالب په نوم د مسلمانو مجاهدینو په منځ کې د تفرقه او نفاق ورته لمن وهې. ته هغه جنایتکار یې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې لکه تا غوندې منافقین وجود درلود. ته د پوهنتون او د مدرسې په منځ کې واټن ولې ایجادوې؟ د کوم استدلال په مقابل کې تا پرون ویلې چې دا په اصطلاح جهاد؟ ته فکر کوې موږ تا نه بیریږو؟ فکر کوې چې زما ژوند او مرګ ستا په لاس کې ده؟ فکر کوې چې عزت او ذلت ستا په لاس کې ده؟ فکر کوې چې قدرت او سلطنت ستا په لاس کې ده؟ عزت، قدرت، صلاحیت او شخصیت ټول د پاک الله په لاس کې ده. ته هیڅ شی نشې کولی. لاس دې د شرق نه تر غربه خلاص. زه به ستا هر عمل څارم او تاپسې به یم او ستا د لاس خلاص تر هغه ځایه پرې چې پر تا یې لاس کوي. هغه منافق دم لاس خلاص چې تا ته وایي ورسه دا خبر وکړه او خپله قرار کیني. ستا هغه ټول ډرامه او سریالونو باندې زه هم پوهېږم چې ته څه کوې او د کومې مرجې سره دا خبرې کوې. ستا د ګیرې لاندې مې ډېر غټ شیطان پیدا کړ. ته په سپېڅلو جامې کې هم د طالب سپېڅلی تحریک بدناموې، هم په زرګونو طالبانو ته توهین کوي. ته هغه فاسد او هغه لوچک یې چې تر تا لوچک او فاسد، فاجر او عیاش، ظالم او غدار، خائن او بیادبه انسان ما د مځکې په مخ نه ده لیدلی. تا سره مو د تعاون او د ورورولۍ خبرې کولې، خو ته مې یو منافق وموندلې. د افغانستان نه ستا ده او نه ستا د پلار ده تنها. د افغانستان د ټولو افغانانو کور ده او ټول افغانان حق لري چې په افغانستان کې خبرې وکړي، د خپل ملت په متعلق نظر ولري.